ویم چې افغانستان ته سپک نظر کړی که نه د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته سپک نظر کړی افغانانو ته سپک نظر کړی او خندلي دي ورپسې یو نوم او بل نومونه یاد کړي که نه خدای پاک هغه خلک ذلیله کړي او انشاءالله ذلیله کوي بیا نورم ډېره د شرم خبره ده د پاکستان د کرکټ دپاره د پاکستانیانو دپاره د پاکستان د کرکټ بورډ دپاره چې نن تاسې په اسټرالیا کې هغه انجام ته تاسې ورسېدئ چې تاسې موده مخکې په ایشیا کپ کې چې د افغانستان ملي کرکټ ټیم لوب ډله درله نو تاسې ورته یو سړي مشي مونه کړه بیا هماغه هندوانو ته نیپال والا ته تاسې صاحب مهربانه غاړه کې ګلان واچول او چې موږ د هغې اواز اوچت کړو چې موږ د هغې غږ اوچت کړو نو تاسې موږ همدغه ښکته پښتنو موږ ته کنځلې او بدې ردې وکړي چې تاسې نفرتونه خوروئ او ښه دی چې نیپال والا ته استګ نن څنګه انجام هم شو زه خپله په دې شیانو نه خوشحالېږم خو زه تاسې ته دا سبق وایم چې خدای هم ذلیله کوي نور به هم ذلیله شئ او چې افغانستان ته سپک نظر کتلی د افغانستان د ولیانو او د افغانستان د معتبرو خلکو وطن دی د اتلانو قهرمانانو وطن دی دې ته چا په سپک نظر کتلی خدای پاک په دې دنیا هم شرمولي او خدای هم په هغې دنیا شرموي د اسټرالیا کې خو هغه تاسې چې دومره د اسټرالیا دپاره هم دوا کولې او دومره د افغانستان په مقابل کې اسټرالیا کرکټ ټیم ته مکسل دی اوس هم مکسل لیکي په کمنټونو کې نن خو نه ما مکسل هم په ښه راغی او نه ما اسټرالیا په ښه راغله چې تاسې ورته دومره لابي کوله په ورلډ کپ کې په شرمونو وشرمېدئ که ونه شرمېدئ او خدای به نور هم شرموي انشاءالله دا تاسې وګورئ افغانان ورونو چې کله د افغانستان ملي کرکټ ټیم ایشیا کپ ته لاړه په پاکستان ته او بیا د نیپال کرکټ ټیم لاړه دوی وایي چې په اردو باندې ویډیوګانې کوئ موږ څه نه ویو اوس د خپله ویډیو هم ښیم او دوه خبرې هم درسره ښیم چې په هغې وخت کې ما په هغې ویډیو وکړه دا ویډیو ما کړې ده په یو کم 13 د اګست 2023 کې زما په ټیک ټاک کې شته دا پاکستان کا کرکٹ ٹیم کا اختیار میرے پاس ہوتا اور میرے کنٹرول میں ہوتا تو کبھی بھی افغانستان کا کرکٹ ٹیم ایشیا کپ کھیلنے کے لیے دا پاس وګورئ زموږ ملي کرکټ ټیم دی لاندې چې دی د نیپال کرکټ ټیم دی د ګلان اچولي او پاس وګورئ زموږ احمد شاه را روان دی او د نور لوبغاړي ډېر ښه مې ویلې چې دا خبرې مې کړي بالکل یې تباه کړې دا ودې کته دا او دا ته بیم د علی کا بچہ ہے محمود غزنوی کا بچہ ہے پاکستان ریاست ودې کته همدغه شان مې درته ویلو او تاسې یقین وکړئ چې په دې کې کمنټونه تاسې ورشئ وګورئ چې د پنجابیانو په کې 15% دغه نه دا 19 کسانو زما په ټیک ټاک کې کتلي مګر همدغه بې ضمیره پښتون چې ځان ته پښتون وایي د ټول ښکته پښتانه نه ښیم دغه بې غیرته پښتانه چې اسټرالیا ته دي سوالونه وکړه د اسټرالیا دپاره الله ته سوالونه وکړه د نیوزیلینډ ته دي افریقې ته یعنې کوم شی چې د افغانستان په ضد باندې تمامېدو که نه او افغانستان ته پرې نسخان رسېدو دې ذلیلو خلکو وکړو او نن یې خړ سترګې نیولي الله هم شرموي او الله هم نور هم شرموي خدای هم افغانستان ته داسې ذلیله کړه داسې خدای هم تبه یو بربادي در باندې راوړي چې کوم خلکو موږ پورې خندلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم پورې خندلي او په ایشیا کپ کې ورته په سپک نظر کتلي الله هم په شرمونو وشرموه زه په دې شیانو نه خوشحاله یم کرکټ د کرکټ په ځای پاتې شي مګر همدا شرمېدلي چې موږ ته کنځلې او بدې ردې کولې نن خدای پاک په شرمونو وشرمولی او انشاءالله د بچیانو هم دا وځي د پاکستان نه څه کې ستاسې د ټول نسل نه به د افغانستان آزاد به مو انشاءالله الو ولك الو